د ارواښاد عبدالرحیم حاتف څلرم لیک د ښاغلي حاجي ظاهرجان څرک په نامه داسې راپیلېږي. ظاهرجانه، السلام علیکم. دعا کوم چې د دوستانو او متعلقینو سره روغ او جوړ اوسې. د روژې کفتونه او د اختر ستړیاوې دې په خیر تېرې کړې وي. تا د موجوده قشر په باب په خپله ښه صحبت کړی دی. هم دې د مرحوم شهید شفیق ښه اقتباس راوړی دی. ما هم کله کله د دغې فرقې سره تماس درلودلی او څه خاطرې را سره دي. که څه هم زما د نیکه نوم او شهرت دواړه ملا محمد نور و، حتی ځینو خلکو لا زه اخندزاده هم بللم، خو اوس زما موقف داسې راغلی دی چې که زه خپل د سترګو لیدلي حالات یا د غوږو اورېدلي روایات یا د خپل ذهن ذخیره کړي خاطرات هم بیا ووایم، څوک به یې بې غرضه ونه ګڼي. ځکه نو زه خپل ډېر غږېدل په دې باب مناسب نه ګڼم. خو یوه حادثه مې ښه په زړه ده چې یو چیرې د پلوخورۍ په محفل کې یاده سوه چې د کابل په تفسیر کې یې لیکلي دي چې باران له اوریځو اوري. په مجلس کې ملا غلام دستګیر اخوند حاضر و. د دې روایت په اورېدو سره ملا صاحب سور سو، شین سو، زرغون سو، شارګونه یې وپړسېدل، عصبي سو، پرېږدېدو سو، پر ګونډو سو، جدي سو، او دا وینا یې ډېره جاهلانه یا له بد اعتقادۍ څخه ناشي وګڼله او ویې ویل چې دا خبره غلطه ده. اصلي خبره دا ده چې باران له اسمانه اوري، نه له اوریځو څخه. د ملا صاحب سره خو چا استدلال هم نسوای کولی. خلک پټه خوله سوه. خو لکه ملا صاحب چې د چا په سترګو کې د انکار علامې لیدلې وي، نو یې د حجت البالغه په دود قسم واخیست، په جدي قسم باندې، او ویې ویل که په داسې حال کې چې پر مځکه د شرپ باران اوري، پورته هم تخته او توره اوریځ وي، او ما د دې خبرې د اثبات لپاره څوک په تیاره کې سپور کړي، تر اوریځې مې پورته کړي او دا راښکاره کړي چې هلته غوړ لمر ځلیږي او باران هم نسته، هم دې زما په هغه قسم وي چې زه به دا نه ومنم چې باران دې له اوریځو را اوري. ملا صاحب د حق او باطل د تفریق لپاره خپل قسم نهایي دلیل وګاڼه او د حق تعالی کلام یې د ده په زعم په خپل قسم او لوړ د منکرانو د اذعان وړ وګرځاوه. دا منطق نو چا ورسره ویلی سوی چې سما په عربي کې لوړي ته وایي او سحاب هم د باران منبع بلل سوی. نور تحقیق او خبرې لا بیل فصل او باب دی. د دوی مسلمانی په دغه کې ده چې د خدای تعالی لایتناهي دنیا داسې د خپل محدود ذهن لپاره متناهي کړي چې دوی احاطه پر ولري. ځکه که د ده د محدود علم له احاطې څخه کوم شی ووځي، نور خو د ده علم او منطق ورسره ختم سي. له دې قبیله مې ډېرې افسانې او ترت د کفر حکمونه په یاد دي، خو مثال یې دغه یو بس دی. اوس که زه د کندهار د شریعت غږ له اورېدو څخه محروم یم، خو برابر 50 کاله مې د عقل او بلوغ په حالت کې مخامخ او په مړه خېټه د کندهار د شریعت غږ له ډېرو او مختلفو منابعو څخه اورېدلی دی. هغه اوږده او منظمه استعماع د نظریې قایمولو لپاره کفایت کوي. حتی اوس لا هم کله کله د کابل د شریعت غږ له لارې د جناب علامه شیخ الحدیث مولانا عبدالعلي اخوند فتاوی او درافشاني اورم، تر دغه حده چې یوه ورځ یې په خپلو افتخاراتو کې په دې ویاړل چې دی د ملا غلام دستګیر د شاګردانو له جملې څخه دی. نو در خانه اگر کس است یک سخن بس است.
که کله څوک دا قوم د قرآن قضاوت ته راوبولي جواب یې دا وي شنکیه ته هم اوس دونه سوې چې په قرآن وپوهېږې ته ناسخ او منسوخ پیژنې تا ته د آیاتو شان و نزول در معلوم دی دا خبرې مې په خپله هم د ځان په باب هم د نور په حق کې اورېدلې دي اوس نو کوم دی هغه نر چې وده ته وایي چې د احبارو او رهبانانو په څیر د خدای تعالی د کلام فهم مه انحصاروي او د بني اسرائیلو د ملایانو غوندې د خپلې ناپوهۍ په نتیجه کې د خدای د کلام ځینې برخې مه منسوخوي یا د قرآن عالم شموله مفاهیم چې د خدای دین یې تر قیامته تکمیل کړی دی د شان نزول د داسې وړې حادثې تابع مه ګرځوه چې حتی ډیر ځله د هغې په باب هم روایت یو ډول نه وي مخالف او حتی متضاد وي او د راویانو ثقت یې هم د سوال مورد ګرځېدلی وي ستا فرموده چې دا مخلوق په ډیرو خبرو نه ارزي خو په هر صورت خبرې ډیرې سر یې یو دی اصلي خبره د حکم تنده ده نه د حکمت لوږه ځکه په حکمت هر څوک موړ دی پوره دی موړ او پوره خو لا څه کوي چې خواپوټه وي او ارژه یې لا هم بد وي اما د قدرت لوږې سکندر تر تورې تیارې تیر کړ او د پیسو هوس قارون په مځکه ننایستی تا په خپل لیک کې د مرحوم سرور کاکو یوه قصه د جناب مرحوم او مغفور شیخ صاحب په روایت کښلې وه زما دا فکر دی چې ته هغه وخت ډیر کوچنی وې ممکن د مرحوم شیخ صاحب روایت دې په حافظه کې سالم نه وي پاته که زه اجازه ولرم د هغه روایت د تازه کولو په منظور به له خپله یاداشته یو ځل بیا هغه قصه درته ولیکم وسپوږمۍ ته د انسان د رسېدو حادثه نوې خبره وه زړې او سربسته ټولنې طبیعتاً له نوو حادثو څخه کرکه کوي خصوصا چې د دوی کوټورۍ کړي دنیا ته نوې چولې ورخلاصوي زموږ خو لا دا حال و چې له یوې خوا هغه زړې خبرې لا په مسلماتو نوې راته بدلې سوې د خدای تعالی لمر به کله په څلرم اسمان کې و کله به په تورو اوبو کې سهار په سهار به په واشکیو او زنځیرونو اسمان ته خیژول کېدی او تر ماښامه به په جبري چکر مجبوره کېدی او بله خاصه هم زموږ د ټولنې دا وه چې د کفر د حکم مهر او ټاپه یوازې په باصلاحیت لاسونو کې نه بلکې د هر عادي او عام سړي په جیب کې به هم پرته وه له هغې جملې څخه مرحوم سرور کاکو هم و چې دغه امتیاز څښتن و او له ځانه سره مباحثه یې د خدای سره دلایل بلل سرور کاکو مرحوم په کوټه کې مخ پر جنوب ناست و شایې و هغه تړلي دربند یا کړکۍ ته وه چې د کوټې په شمالي دیوال کې پرېښوده سوې وه په هغه دربند او تاخچه نمایه ځای کې به کله کله موږ د چایو لوښي راډیو او کتابونه ایښول او د دوبي له خوا به مو پایداره بادپکه هم دلې ایښول سرور کاکو چې کله دغه د ورځنۍ موضوع سپوږمۍ ته د انسان رسېدل او هورې د متحده ایالاتو د بیرغ ښخول په باب نظر ښکاره کاوه نو یې د خپلو خبرو په ترڅ کې مخ بادپکې ته ورواړاوه او پوښتنه یې وکړه چې سپوږمۍ خو به تر دغه بادپکې لو نه وي چا جواب ورکړ چې په هیڅ صورت بیا نو ده وویل چې پر دغه نو انسان څه ډول کښته کېدای سي او تاسې فرض کړئ چې کښته سو نو په هغه صورت کې خو د سپوږمۍ مخ پټیږي او سپوږمۍ نه ښکاري تاسې ته داسې کومه شپه در په یادیږي چې په هغې کې سپوږمۍ پټه سوې وي د ده استدلال د هر چا قناعت حاصل کړ خو د نورې توضیح په غرض چا ورته ویل چې یو شی چې د لیرې ځایه وکتل سي کوچنی ښکاري په داسې حال کې چې هغه اصلا لوی وي نو سپوږمۍ هم ممکن تر دغه بادپکې غټه وي
لکه څه ډول چې زموږ عموم پوهان او علما عصبي مزاجه او اندکرنجه وي، نو مرحوم سرور کاکو هم استثنا نه و. په قهر سو، ځکه داسې ګمان یې وکړ چې ګویا د ده لومړۍ خبره چا نه وه منلې. نو یې وویل د دغه دربند د یوې خانې تر اندازې خو به سپوږمۍ نه وي لو. دا وخت په اتفاق ټول وویل چې دا نو سمه اندازه ده او تر دغه نو لویده امکان نه لري. سرور کاکو پر ګونډو سو، مخ یې د دربند و خواته ور واړاوه، خپله دوبټه یې په دواړو لاسو د دربند و مخ ته د پردې په شکل وغوړول. وروسته یې وویل چې اوس تاسو سپوږمۍ وینئ؟ مطلب یې د دربند له هغې برخې څخه و چې چا د سپوږمۍ سره برابر بللې وه. هر چا وویل چې یا نه معلومیږي. وروسته یې بیا په توضیحاتو شروع وکړه چې د امریکا بیرغ خو به زما تر دوبټې لوی وي. تاسو خو لا وایاست چې کښتۍ لا هم وه، اوس انسانان هم ورختلي وه. اوس چې سپوږمۍ زما در دوبټې لاندې پټه سوه، هغه وخت تر دغو ټولو شیانو ولې پټه نه سوه؟ او که پټه سوې وي خو تاسو ووایاست سپوږمۍ خو هره شپه معلومیږي. زموږ د خلکو دلایل او سوالونه تمام سول. حتی چا دا جرأت هم ونه کړ چې هغه به د ورځې ورختلی وي، چې د دې سوال علمي جواب به لا نور هم په زړه پورې وای، ځکه چې زموږ علما عموما کم حوصلې وي او سوال د بد اعتقادۍ نتیجه بولي. نو څوک جرأت هم نسي کولی چې د ځان د قناعت لپاره پوښتنه وکړي. سرور کاکو مرحوم تر دغو توضیحاتو وروسته د اهل محفل و کم عقل ته په تعجب کې سو او خپل فضیلت په عجب کې واچاوه. خدای تعالی دې جنتونه ورکړي. د سردارانو د دور اوږد اختناق موږ د ده په ایمان افروزو صحبتونو پر ځان لنډاوه. نه یم خبر چې اوس به هم تاسو دغه ډول مراجع ولرئ که نه. په دغه لیک کې به زه د مرحوم شیخ صاحب د مختلفو وختونو او بیلو دورو د ناستې ولاړې ملګري او د دوستانو اشنایانو محدودې حلقې درته معرفي کړم. په چمن کې د څه وخت پاتې کېدو په دوران کې اول د برو دروازې اوسېدونکی چاچا معصوم، دوهم محمد کریم اخونزاده د مشهور قاضي غلام لمسی، هغه قاضي غلام چې د کندل خان سردار په عصر کې د خلکو د ژیرې کالخوایي اخیستې وه، خو د دې امتیاز سره چې هغه عادل قاضي د حیواناتو د حقوقو هم لوی مدافع و او څوک یې نه پرېښول چې بوده درانه بار کړي یا یې ووهي وټکوي. د ادبي انجمن د کار په دوران کې اول مرحوم محمد اعظم ایازي، دوهم مرحوم عبدالخالق واسعي، او وروسته چې حج ته ولاړی او په مدینه منوره کې پاته سو اول حاجي عبدالرحیم الکوزی، دوهم حاجي عبدالغفار الکوزی، د حاجي حبیب الله الکوزی ورور و چې له ډیره وخته په مدینه منوره کې پاته دی. د شیخ صاحب لقب هم له هغه ځایه راغلی او هغو دوستانو ایښی دی. کله چې مرحوم حاجي عبدالغفور خان له عربستانه بیرته هیواد ته راستون سو نو په هرات بازار کې د ناستې محل د ملا فرح الدین اخوند د دانې په مقابل کې د حاجي محمد ایوب دکان و. هغه وخت دغه خلک د مرحوم شیخ صاحب پر شاوخوا لیدل کېدل. اول حاجي محمد ایوب عادي دکاندار و، دوهم محمد حلیم سلیمی، دریم اغا محمد کرزی او څلرم محمد یوسف ایازي. محمد یوسف ایازي په اخبار کې د کار د ډیرو اوږدې سابقه سره هم کم سوا د پاته سوی و. له مرحوم حاجي عبدالغفور خان څخه استفاده کول. د محمد حلیم سلیمی ځینې اخباري لیکنې هم په هغو وختو کې خلکو د شیخ صاحب مرحوم قلمي آثار ګڼل، خو په خپله هغه مرحوم له دې خبرې څخه نه انکار کاوه او نه هم اقرار،
اما د محمد حلیم سلیمي او اغا محمد کرزي لکه چې پخوا هم ډیر څه زده وه او له مرحوم حاجي عبدالغفور خان څخه یې په لږ زده کړه لوښي ډک سو او هر یو پر خپله تړه ولاړ. اوس دواړه په امریکا کې میشته دي او د سپین ږیرتیا او پناهندګۍ ژوند هورې تیروي. کله چې مرحوم شیخ صاحب د ښاروالۍ په نمایندګانو کې د خلکو لخوا ټاکل سوی و، هغه وخت یې اول مرحوم حاجي نورالحق خان توخی، دوهم مرحوم حاجي عبدالغفور خان خیاط اشنایان و. کله چې حاجي عبدالغفور خان په شورا کې نماینده وټاکل سو نو یې محمد رسول خان توخی د تیرین وکیل، حاجي خالق داد توخی د کلات وکیل، محمد کریم نزیهی ازبک د اندخوی وکیل چې وروسته بیا افراطي ازبک او د پښتنو سخت دشمن سو اشنایان و. د مرحوم شیخ صاحب له ډیرو عمرو څخه واقعي اشنایان، اول مرحوم خیرو اخونزاده چې ډیر پخوا مړ سوی او د به همیشه په درنښت یاداوه، د ده همزولی او د ماما زوی و. دوهم حاجي عبدالرحیم کاکړ د زړې جامې چې هغه هم پخوا مړ و او د به یې نوم په عزت یاداوه، حتی د هغه د زوی حاجي عبدالعلیم بزاز سره یې هم مناسبات پالل. یو وخت لا د هغه سره د بزازي په دکان شریک هم سو، مګر حاجي عبدالحلیم یو بازاري سړی و او له مرحوم حاجي عبدالغفور خان څخه یې هغه کانې او سلوک غوښته چې په بازار کې باب و. خو د شیخ صاحب مقام تر دغو خبرو ډیر لوړ و، ځکه نو شراکت ډیر دوام ونه کړ. دریم فضلو اخونزاده چې ورته اشنای نه بلکې یو کشر یا مخلص ویل به مناسب اوسي. د پلرګنۍ د خپلوانو له جملې څخه مرحوم عبدالغني میوندي او د هغه کشر ورور حاجي محمد امین د شیخ صاحب زیات حرمت کاوه. هغوی د مرحوم عبدالحکیم خان خروټي زامن و چې شیخ صاحب د هغه سره په چمن کې د تجارت همکار او ملګری و او د اکا زوی هم و. هغه کسان چې شیخ صاحب عقیده ورته درلوده، اول په خارجي او بین المللي سطح کې مصطفی کمال باشا اتاتورک، دوهم په هندوستاني مسلمانانو کې مولانا ابوالکلام آزاد، دریم په پښتني مشرانو کې محمود بیق خان ترزي، خان عبدالغفار خان او تر هغه په کښته ردیف کې محمد ګل خان مومند، په وطني سپین ږیرو مشرانو کې حاجات حاجان مرحوم حاجي عبدالغفور خان د عمر په وروستیو کلونو کې د تصوف سره علاقه پیدا کړه او د مرحوم مولوي عبدالعزیز د درس په حلقه کې کوم چې د مرحوم شهید خطیب صاحب عبدالله په جامه کې د هغه مرحوم په حجره کې کله د مولانا روم مثنوي او کله د امام رباني صاحب مکتوبات لوستل کېدل او توزیع کېدل حاضرېدی. حاجي عبدالغفور خان یو نیشنلیست انسان و. په عربستان کې ټول وخت ملي پښتني جامې اغوستې. کله چې د سعودي عربستان دولت ورو ورو بډای سو نو یې غوښته د مسلمانانو پر اقامت قید وضع کړي. هغه وخت یې مرحوم ته اختیار ورکړ چې د افغاني تابعیت او سعودي تابعیت ترمنځ یو انتخاب کړي. هغه مرحوم خپل افغاني تابعیت وساتي او ملیت یې له مذهبه بیل وګاڼه. که څه هم مرحوم ټینګ مسلمان و او اقلا 3 واره له مدینې منورې څخه پیاده حج ته راغلی او تللی و او په دغه ماحول کې روزلی و. اوس وګورئ د سعودي عربستان تابعیت خو لا پرېږده د اقامت لپاره څه خړې پړې هم نه کیږي. اما مرحوم عبدالغفور خان د تابعیت د عدم قبول سره د اقامت سهولت هم له لاسه ورکړ، اما هیڅ یې خوا هم نه کړه بده. اوس خدا دی خلک حتی د پاکستان او ایران پر تابعیت هم سرقلفی ورکوي او د چا چې واک ورسیږي و هر غربي مملکت ته د ورتلو لپاره هغه هم په قاچاق او ګریزي د میلیونو افغانیو
یا لکو کالدارو یا زرو ډالرو د ورکولو لپاره لا هم امادګي ښکاره کوي. زما پیژندګلوي د محترم شیخ صاحب سره د 1424 هجري شمسي کال څخه کله چې زه نوی د ادبیاتو فاکولتې ته شامل سوی وم لاسته راغلې ده. هغه وخت به زه هم د حاجي محمد ایوب دکان ته چیرې چې به مرحوم شیخ صاحب د ماپښین لخوا کښېنستی ورګرځېدم. هغه مرحوم به زما څخه د درسي نصاب په باب پوښتنې کولې او معلومات به یې کول چې کوم مضامین موږ لولو او ما به د ځینو مفرداتو په باب له هغه څخه پوښتنې کولې. زما معرفت هغه وخت چې په 1431 کې شیخ صاحب په شورا کې وکیل سو او زه د معلم په توګه کابل ته تبدیل سوم او موږ په یوه کوټه کې سره انډوالان سو زیات او نږدې سو او د هغه مرحوم تر مړینې پورې ټینګ او باقي پاتې سو. ما هغه وخت هم غنیمت باله، اوس یې هم فقدان ضایعه بولم او دعا ورته کوم. تاسو دې خدای د هغه مرحوم وارثان کړي. نور بیا انشاءالله ستاسې حاتف.